دا افغانستان دی د اسیا زړه ننګرهار چې د افغانستان د مهمو ولایتونو څخه یو ولایت دی چې د همیشه بهار لقب یې خپل کړی د علم او ادب زانګو د مینې ښار د سولې کور خو اوس زموږ دغه کور د نظره شوی دا هغه هېواد دی چې امن یې د ټولو امن او بدامني یې هم د ټولې نړۍ بدامني ده تاسو خو خبر یاستئ چې په دې نږدې ورځو کې انتخاباتي کمپاینونه پیلېږي. تاسو ته ښه معلومات دی چې په کمپاین کې څومره پیسو ته ضرورت دی. د پیسو فکر مه کوئ چې څونه تاسو ته ضرورت دی زه یې درکوم. ما ته څه ته ګورې زه په خپله پیسو ته ضرورت لرم زه تا ته 1 روپۍ هم نشم درکولی. ترڅو تا ته خو پاتې نه شو په ما ځان ته دغه انرژي راوړې ده. تره بچیا ستا د سروې نه پورته خبره ده دا ته نشي ازماولی پوه شوې او که نه ته ستاسو په شان 20 نور بې سوادان دې چوکۍ ته زما په زور ورسېدئ. که دې تاسو ته چوکۍ نه د مزدورانو چوک پکار و چوک. زه بې سواد یم نو ته کوم پروفیسر نه یې د 5مه پورې د مکتب لوستی کوم فوقیت لرې ته ځان خبر که ته چې نن په کوم چوکۍ ناست یې دا زما د برکته ما درته کمپاین کړی کمپاین نه بلکې خلک مې درته غولولي خلک. ساري کم اصل وې او کم اصلتوب دې وښودو. بس کبیره بس ډېر مې ستا ټول ته وګډه بس. تاسو وویل ما ونه اورېدل. څه کوئ خپل منځو کې ونه خټئ څه کوئ پرېږدئ خپلو منځو کې جنګ کوئ خرا کښېنئ ماشومانو غوندې جنګونه مه کوئ. دا په تاسو څه شوي دي چې خپلو کې جنګونه کوئ؟ ستاسو منځ کې داسې بې اتفاقي وي نو یو ورځ نه یو ورځ دا سید به کریم سلیاني وکټي او تاسو به ورته خوار خوار ګورئ. آخر تاسو غواړئ څه؟ خو زه هم د کمپاین لپاره پیسو او مرستې ته ضرورت لرم. زه ولایتي شورا ته ځان کاندیدوم زه په خپله پیسو مرستې ته ضرورت لرم زه به نو دې ته چی ورکړم. بس لوړه خبره وه تاسو دواړه کمپاین شروع کړئ د ده کسان به تا دپاره د پارلمان دپاره رای ورکوي او ستا کسان به ته دپاره د ولایتي شورا دپاره به رای ورکوي. اوس پوه شوئ او راشئ دواړه غاړه غټئ شئ خپلو کې پخلا شئ سره. دلته تاسو څه کوئ هلکان؟ ګورې نه په سترګو ړوند دی ښارګوټی جوړوو ښارګوټی. دې ځای نه به لاړ شئ. ولې کاکا دا ځمکه ستا د پلار ده؟ ولکۍ دا دولتي ځای دی تاسو حق نه لرئ.
نواب لالا دا خلک په خبره نه پوهېږي. لالا دا پکې د کومې خوا نه راغی؟ زوره کېږه د دې ځای نه ورک شه. د ښار نه دومره لرې تشو ته نه یم راغلی، زه یې تشولو ته راغلی یم. 5 پورې شمارم، همدومره تېښتې دپاره کافي ده. که لا نړې نو بیا سره به بیا ګورو. جو ماشومان درته ښکارو. 2 د اول سیم شاګرده. 3 مونږ ته حسابونه ښه. 4 چېرته لوبې وکړه. 5 دا 5 ګون واخله او ځان ته پې پاپړ واخله. د پاپړو میدګي دې اوس غونډوه. خیر اوسې زویه. بابا زه کوم خدایي خدمتګار نه یم چې ستا په دې خیر اوسې باندې خوشحاله شم. ما دا هر څه خپل مالک دپاره کړی، تیمور خان دپاره، ځکه چې هغه غواړي چې دلته ښارګوټی جوړ کړي. لکه ته داسې کولی نه شې، دا ځمکه دولتي ده، دا د ملت مال ده. ګوره ملک مامې، نن سبا په دې چوکونو او جادو کې هم ځای نه ده پاتې چې څوک تا عکس ولګوي. پوه شوې؟ غریب سړی خپل غریبي دې کوه. زه دا نه منم. ها ملک مامې، کله د اسرائیل لیدلی؟ راځه چې نن در باندې وګورم. داسې حیرانېږم لکه څنګه چې حیران شوی چې کله د چا انکار اورم. نور سم لیونی کېږم، سم لیونی کېږم. نالت 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 تو نالت وي په ما باندې چې کله رانه قتل وشي نور بیا وروسته پښېمان یم. ته د دې کلي ملک یې او زما دا نوی ښارګوټی دی، زما ګاونډي، ځکه در سره دومره په مینه غږېږم. دا ځمکه دولتي ده، نه ستا ده نه زما ده، دا بیت المال ده. چې ستا نه ده بیا زما ده. بیت المال و دولتي پکې چا راوستی دی؟ هر څوک چې زورور وي دولت د ماغوی وي. سپین ګیریا لږ په ځان ترس وخوره، زمونږ په کار کې کار مه لره. خان صاحب دې خیانت کوی نه شو. یو خواته د پړانګ دی پړانګ، بل خواته د تیمور خان دی. کوم خواځې؟ زه ستاسو په دې خبره نه یېرېږم. نه نه لالا نه، د ملکانو په وجلو زه خفه زه. ته نالت دوی په تاسې ملک. والکه د شرف الدین د زوی ضمانت تا کړ؟ بله سر. خو دی خو پوهېږي چې د هغه وخت پوره دی. او سر
ایمانه په نورستان کې د شرف الدین ځای دې هلک ته معلوم دی او دې هلک سره به لاړ شئ یا ځمکه یا پیسې په دې دواړو شیانو کې یو به ضرور وصولی وبشي سرک نو څنګه بند حرکت کې وقالیاس د خدای ترزو پولیس ماما څه وایي چیرته لیکل شوي چې ودرېدل منې دي ته ماته وښیه ګوره ماشومه دلته د نجونو ښوونځی دی اوس رخصتي ښه به دا وي چې دلته شي محمد صاحب په دې خو موږ هم پوهېږو چې دلته د نجونو لیسه ده د همدې ظالمړې رخصتۍ په خاطر خو ولاړ یو که نه د وروستي ځل لپاره درته وایم چې لاړ شي د دې ځای نه حامد صاحب وایي ځواني یوه نشه ده داسې نه چې همیشه ده که لاړ نه شو نو بیا پسه روکېږه د تیزي نه او که نه د خپې نه د نظم په راښکلو د ماموریت ته وایم پسه ثابت صاحب ما نه پېژنې چې ته څوک یم نه دې پېژنم د رشوت او اختلاس نه پیدا شوی د نوردال د ایران چینجی ته بخښنه وغواړه پوهېږې زه د پارلمان د وکیل د کبیر صدیقي رور یم رور ها دا خو ډېره ښه خبره ده چوپ راځه چې ماموریت کې بخښنه هم درنه وغواړم او مېلمستیا هم درکړم مخکې شه پولیسکه ستا په دې بدن چې کوم یونیفورم دی نو صرف د یو ساعت کې به درنه کوز کړي دا د پولیس یونیفورم دی ستا د ورور چوکۍ نه ده چې 15 کاله وروسته باید بل څوک واکدار وي پوه شوې او که نه واده ستا د دې څپېړې د انګازې د ختمېدو نه مخکې به ستا دا یونیفورم ښکته او لکه د مردار سپي به دې په دې سړک کې راکاږم قومندان صاحب کبیر صدیقي خبرې کوم دا څه د فکر وکړئ تاسو کار وکړئ جمیله بله صاحب سلام علیکم کوم کس چې دې نیولی خوشېږه هغه خو دلیل نه منم فورا یې خوشېږه سمه ده بچیا ځواني یوه نشه ده داسې نه چې همیشه ده ګله څومره لاره پاتې ایمان وروره یو خبره درته کوم غوسه کېږي خو به نه نو وایه غوسه کېږي خبرې دې وکړه غوسه کېږي که نه وي خبرې دې وکړه که نه غوسه کېږي که نه درته وایم خو ووایه که نه څه خبره ده لاره مې غلطه کړې ده
انځورګله ای زه یو خبرګان یم. دلته څه کوې؟ مونږ په ځنګل کې مستند فلم جوړو، په مونږ شعر ووتو، ټول ټیم هم ګډوډ شو. ګډوډ د سر وخوره، ستا د لاسه زما سر زخمي شو. رښتیا وایې که نه؟ ما سره لږه مرسته وکړې، زه یوازې یم. جلال آباد خو دلته نه نږدې دی، زه به تا سره په خپلو خپو لاړه شم. جلال آباد نږدې نه دی، کونړ نږدې دی لیونی. دا تاسو څه وایې؟ زه به دلته څه وکړم؟ تاسو جلال آباد ته نه ځئ؟ موږ نورستان ته ځو او ته د دا ټایرو ټوپ والا ورې کېږه. ته شرمېږې نه چې یو جینۍ په دې ځنګل کې یوازې پرېږدې؟ لږ د ټیکسي بندوبست خو رانه وکړه که نه؟ خوب وینې یا په موږ رشخند وایې؟ په دې ځنګل کې ټیکسي نه خره پیدا کېږي، او که بیا هغه هم پیدا نه شو نو بیا داسې وکړه زه درته ټیټېږم، زما په دې اوږو کښېنه چې زه دې ورسوم. دې چشمو ته دې وګوره، جلال آباد نږدې دی، 2 ورځې مزل دی جلال آباد. دې کې زه څه ملامت یم؟ زه خو خپل ټیم سره راغلی یم. ګوره روره، ته شرمېږې نه چې تاسو زه ما دې ځنګل کې یوازې پرېږدې؟ ایمانه دا به خامخا موږ سره دي، خدای مه که کوم ځناور یې وخوري بیا به څه کوو؟ ته لیونی شوی انځورګله، ځناور چې دا ببه وګوري نو ځنګل به ورته پرېږدي، او بیا بېله غنم راغلی ده، پرېږده چې همدوی سره مرکې وکړي که نه. خیر دی ایمانه وروره، زما دپاره ته خو زما ښه ملګری یې که نه؟ انځورګله کار د خپل ده، زما پکې څه کار نشته دی چې ځان سره یې بیا یې وکړه. راځه چې ځو، راکه بیګ دې راکه. راځه دا دواړه په خیره زما په دې سر کې ده او چکني وې که. هېڅ پوزي الله خو چا ته دې ویل؟ استاده خیر دی خیر دی، جنګ مه کوه، پرېږده ښځه ذات ده که نه، ولې ورسره لګېږي؟ ښځه ذات ده، ته وګوره داسې بدې بدې راته ګوري، ته به وایې چې پلار مې ورته وژلی. پلار ته مه رسېږه غوره، زه هم په کراټو پوهېږم. په کراټو پوهېږې؟ نو بیا راځه ومې وه، راځه. استاده پرېږده که نه، څه ورسره د لانجې راغستې دي، ځئ چې ځو. واو ستا خو ډېره ښه نښه ده، ته په کرکټ باندې پوهېږې؟ ها زه د حامد حسن لیواله یم. زه په خپل کالج کې د خپل ټیم ډېره ښه بالر یم. دا ته څه وایې؟ زه هم د کریم صادق لیوال یم، او په خپل کلي کې یو ډېر ښه توپ وهونکی یم. ها نو بیا درته یو بال وکړم؟ راځه وکړه. ځه. انځورګله دا دې څه وکړه؟ دا دې څه وکړه؟ راکه دسمان دې راکه. په خپل دسمان وتړه که نه؟ راکه درته وایم که نه د مخ درته خراب کړم، راکه. والا هېڅ پوزي الله خو پوزه پسې پاڼه کې. څه وشو؟ هغې بال وکړو او تا مس کړه. ظالم لور په سر ایښتلی مې. پسېږه راځئ. ډېر ښه، ستاسو په لیدو خوشحاله شوم. توریالی صاحب چې ستاسو غوندې نیک انسان زموږ استازیتوب وکړي نو دا زموږ خوشقسمتي ده. مننه، دا ستاسو اوس نظر دی. زه د ټولو خدمتګار یم، کوشش کوم چې په خپل ژبه صادق شم. توریالی صاحب کمپینونه را روان دي او موږ په دې پوهېږو
چې ډېرې پیسې لري. دا یو څه پیسې دي دا والا په کار به دي شي. بس د خپل لاس دی زمون په سر کې ده. دې شیانو ډېر ضرورت نشته. محمد که تاسو ته ویلي چې د ټولو افغانانو خدمتګار ټولو ته په یو سره دی دا شاید دې اوچت یې کړه. دې کې بل څه نشته. لږ پاتې ښاغلی نذیر خان د ډاکټر د خبرو څخه فارغ کړی او که تاسو مرسته کول غواړئ په دې ښار کې ډېرې کونډې یتیمان او بیچاره خلک شته تاسو کولی شئ چې هغې سره مرسته وکړئ جګې دا سامان اخلئ. اے کریما تا زمونږ بې عزتي وکړه ګورو به در سره. چا سره ګورو؟ تاسو توریالي صاحب ته اخطار ورکوو؟ برابر دی که موږ اے منصبداره د چا ګریوان ته لاس اچولو نه ته مخکې دا فکر هم وکړه چې ستا ګریوان به هم د چا لاس ته ورځي. دا د یو پولیس افسر ګریوان دی. لاس اچول خو پرېږده که په بل نظر مو کتل نو په منځ به موش کومه. انځرګله څومره لاره پاتې دی؟ انځرګله ستا دا نوم چا ایښی دی؟ مور او پلار مې داسې وکنه چې د مور مې انځران ډېر خوښېدل او د پلار مې ګلان. نو زه چې کله پیدا شولم 10 ورځو پورې زما مور او پلار په دې باندې په جنګ وو چې په دې باندې انځر نوم ږدو او پلار به مې ویل چې ګل نوم به پرېږدو. بیا زموږ همسایګانو راغلل او د هغې په منځ کې یې سوله راوستله دواړه نومونه یو ځای کړل انځرګل ته جوړ شولو. او ستا نوم څه دی؟ زما نوم دعا. دعا دا نوم د ده سره نه ښیي. د دې نوم په کار وه چې بلا وی بد دعا وی. دعا بلا ده دعا شیشکه ده. ستا نوم هم ایمان نه بې ایمانه پکارو پیتپوریا. شیشکې باباو چاته دې بې ایمانه ویل سترګې دې داسې دي لکه چې خټه کې تشلې ونښلي چینایي په شکې ته ما نه سمېږي پیتپوزیا. سلام علیکم. وعلیکم سلام. جوړې شرف الدین کاکا دا ایمان نومیږي او د تیمور سره کار کوي. زه پوه شوم. مهرباني کښېنئ. زویه دا منځ کې چې ناست دی دا زما نیکه دی چې د غازي امان الله خان سره یو ځای د انګریزانو په خلاف غزا یې کوله او دا چې دی زما پلار دی چې د شوروي یرغلګرو په ضد جهاد یې کولو او شهید شوی. په کورنیو جګړو کې ما خپله کورنۍ د لاسه ورکړه. او نورالدین هغه زما یوازینی زوی و. ما پرې ښه تعلیم وکړو انجینر شو خو هغه همیش د خارج د تګ ضد کوو. ما د خپل پلار نکاح کې ګرم کړه او هغه مې خارج ته ولېږه خو هغه زما ټول ارمانونه د ځان سره سره د سمندر په چپو کې لوکړه. خو افسوس چې دا زموږ ځوانان ولې نه پوهېږي د چا چې پلرونه او نیکونو د هغوی په ضد باندې جهاد کوو نن دا ځوانان خپل وطن پرېږدي او د هغوی د غلامي دپاره ځي. دا یو د عزت ژوند پرېږدي هلته د ځناورو خدمت کوي. دا ځوانان د هغه پلار او نیکه د شملو بېعزتي کوي شا چې د دې وطن د خبرو او د عزت دپاره خپل ځانونه په سرو وینو کې رنګ کړه. او زه چې نن ژوندی یم صرف او صرف د دې ماشومانو د تعلیم دپاره. خو داسې ښکاري چې دا ارمان مې نیمګړی پاتې شي. نیمګړی به ضرور پاتې کېږي معلم کاکا خو ستا ارمان نه د تیمور ارمان.
دا ایمان په خپل ایمان باندې پوره ایمان لري، ځکه چې ایمان هیڅ کلم د بې ایمانو خلکو بې ایمانه کارونه په پوره ایمان نه کوي. څه ده کوم؟ هیڅ مې نه کول. ګوره زه خوادي خواجینه نه یم. نو بیا زه درته خوا دې خوا ښکارم. دا بانې دې نه چلیږي. زه ووایه چې څه ده کول. ساړه مې کېدل. چې ساړه دې کېږي ته باید یو لوی ټیکری ولرې. څه ماشومه خو نه یې. ساړه مې کېږي لږ په ځان پام کوه. بېمانه پیت پوزیه. څه دې ویل؟ څومره هغه د ګاډۍ اغېزه چې دې پاسېږه. تو ته چېرته وې؟ نه یو ټلیفون نه څه خبر؟ دا څوک دی؟ دا زما ورور دی. خور دی دا؟ هو. ورور دی دی؟ شکر چې زه پوهېږم. ځئ. واه څه خبره ده؟ او دا لږ څوک و؟ دا یو نیک انسان و چې ما سره مرسته وکړه او تر دې ځای راورسولو. ستا د چینل نه مې پوښتنه وکړه. هغې ویل یو ورځ دپاره تلې ده، نورې موږ سره اړیکه نه نیولې. وروره ته خو لږ وار وکړه که نه، زه څومره مصیبت کې بنده پاتې شوې وم. ته راځه ما سره، نور خبرې بیا کوو. دا مال راکړه، ته به ډېره ستړې شوې ځکه چې ځنګل دی. ایمانه ته ښه پوهېږې چې زمونږ پیسې مار وخوري، مار پوټه کې اچوي. د سود پیسې د هغې ته څنګه پرېښودې؟ تیموره هغوی سره د خوړلو دپاره څه نه و، نو ما به ترې څه وصولي کوله؟ نو د هغې په کور کې چې څه نه و، نو د هغې خور لور به ته راوستی و. که بیا دې داسې بې پښتو خبره وکړه نو دا چاړه به دې په دې بر کلي کې واچوم او دې کوز کې دې نه به دې وباسم. بس که ارامیانو. ایمانه په دې ښه پوهېږې چې تیمور خپلې پیسې پلار ته نه پرېږدي، پلار ته نه پرېږدي. او بیا په دې کې زما څه کار دی چې ستا د شرفدین سره دومره مینه څنګه پیدا شوه؟ ستا مطلب پکې څه؟ چې خبره د مطلب شو نو تیموره پس له نن نه زم تا سره کار نه کوم. او پاتې شو د پیسو خبره، ستا پیسې چې د هر ځای نه وي پیدا کوم او در کوم یې. ایمانه 15 کاله ما سره د کار وکړو، خو زه صرف تا ته 15 ورځې وخت درکوم. 15 ورځې پس ما تا سره کار نشته. زه پوه شه او شرفدین ټین حالت دې وي. د هغې نه مخکې 15 ورځې نه مخکې به ما تا ته پیسې رسولې. پرېږده لالا دا ماغزه پې باد کم. ډېر دې ته د محبت ورکړه ډېر. بس که لالا سکندر رښتیا وایي، ایمان دې بیخي راته په سر خېجولی. نه تاسو نه پوهېږئ. ایمان ما وړوکی لوی کړی، هغه یو نه یو نیم رامي ده، یو نیم.
رالی روره عجیبه خبره ده زه کله نه راغلی یم او تا اوس ولیدم څه خبره ده هیڅ خبره هم نشته زه رښتیا وایم ګوره ما نه مه پټوه څه خو شته خو که ته ویل نه غواړې نو زه دې نه مجبور څنګه درکومه چې زړه مې بندوي ایمانه دا دې ډېر ښه کار وکړ چې تیمور سره د کار پرېښودل خو که زما منې که نه راځه ما سره دې دوکان کې کار کوه چې څومره م پیدا کولې نوم یې ستا نوم یې زما دواړه به پرې ګزاره کوو زما گزاره په دې نه کېږي قاهره زه 15 ورځو کې دننه باید چې تیمور ته 10 لکه روپۍ ورکړم او دومره پیسې په دې دوکان کې پیدا کول مشکله خبره ده په خیر علي زه پوهېدم ایمانه چې ته ضرور سلطان ته راځې ولې چې سلطان د دې ښار د جرمونو بېتاجه باچا دی بس سلطانه بس که ته ما ته خپل د بدماشۍ زور ښیې نو ستا دا بدماشي زما په وړاندې انتن نه ورکوي کار پسې راغلی یم د کار خبره کوه هلکانو بس ما خو شمله په سر ګڼله د جنکو په وار پیدا وي غرق هم کړمه شکر نومیږي پیسې ستا دې خوښې خو سړی به راته ژوندی راوړې وبشي 2 ساعته وروسته اورم ها دا شور څنګه دی لکه چې منډې واخلي یو سپی دی رانه شوی هغې پسې منډې وهه پام کوه چې هغه خوله در باندې ونه لګي بیا به څوک پیچکاری کوي ته د هغې فکر مه کوه ټول غاښونه به ورته مات کړي داسې وګڼه چې ومینو ښه ده خپل خیال ساته روغتۍ پام زما تاسو سره کار نشته شکر مې پکار دی ښه دی چې زموږ ځای ته په خپلو خپو راغلی خو زه به د بل په خپو باندې پنځه ګونده یادېږي راځه نن په دې یو لوبه کړو شیر خط اچو که شیر وخطو نو تاسو به ما نه وال خورئ او که خط رالو نو زه به تاسو ته وال ورکړم څنګه مونږ ته منظوره ده داسې ویلاله دومره هوښیار یې دا راته ووایه چې د کوم ځای یې سړی د کوم ځای چې د هر ځای خو د نن نه پس دی ځای دیره ده ای جنګل باغ دې پرېتو نه دی چې د آس نال جوړ کړی دا نال به د دې مخ نه وشکوم غونډه کې به درته ولم
ما پیژنې زه څوک یم زه ډېر خوشحالېږم چې زما نوم څوک په رپېدو علي په رپېدو خو ستا ورونه زما نازولی ورور وژلی و او اوس به ستا ورونه ستا چغې اوري وایه نمبر دی وایه نمبر سلطانه یو دقیقه صبر وکړه سلطانه تا راته د یو ویلی و ما درته دا دوه په چونډي کې راوسته ګل نبي ایمان سره ورشه او منشي ته ووایه چې څونه پیسې دی غواړي ورلی ورکه ورشه ستا د لاسه زما خپل ورور په کور کې بې هوشه پروت دی ستا د لاسه موږ دې چاته پرېښود وروره نظیره زه خواشینی یم ته حوصله وکړه څنګه حوصله وکړم زما د سترګو په وړاندې زما ورور حلال کړ او ته مې حوصله وکړه وایي انتقام زیږوي اور په اور نه مړ کېږي نظیره په والله کې پرېږدم زه به هغې سلطان او هغې ایمان نه د خپل ورور د یو څاڅکي وینې حساب اخلم وکیل صاحب پولیس راغی نظیره پام کوه چې پولیس ته څه ونه وایې په والله کې پرېږدم والله کې پرېږدم اروا ده نظیره ته لکه چې په خبره نه پوهېږې او که په بله ژبه دې پوه کړم ښه به دا وي چې خوله دې بنده وساتې پوه شوې که نه نظیره که په هر چا د شک وي ما ته یې ووایه دا به ستا قانون سره لویه مرسته وي نه امیر صاحب زما چا سره شخصي دښمني نه وه زه په هېچا شک نه کوم که بیا دې په چا شک پیدا شو نو موږ ته ووایه موږ خپل پوره کوشش کوو چې قاتل پیدا کړو او د قانون منګلو ته یې وسپارو
ایمانه ته او دلته زه تیمور ته روان وم که خوښ یې چې ته مې ولیدې وایه کنه ایمان زه تا سره ته ما سره څه زه تا سره زه تا سره دې کوم کړو لکه د سپین پیډي په یو ځای کې تاسو ویل نه تاسو ویل غوښتل زه ښځه به ته مه وایه زه درته یم زه تا سره ته دلته څه کوې او دا ډزې څه وي کوم وخت نه چې ایمان رانتلی یو کار هم سمون نه خوري یو کار هم سمون نه خوري د هغه بې ایمان نوم راته مه اخله چې زما په دې مغزو باندې ډېر بوج راځي ډېر لیونی کېږمه د پیسو اصولي د ځمکې قبضه هر څه لاړو تباه شو تا راته څه کړي دي ته نالت دې شي په داسې کار ډېر چیغه مو وهه ډېر ډالر مې درته ګټلي ناس په مابس کې ډېر تجاران مې ایمان چیغه راته مو وهه وروره ته خو زما کې څه وروره دا ټول جایداد مې ستا دی دا ټول ستا دی ایمان به خپل کار کوي ایمان ته ماته شعر بس ټول کارونه تا کړي دي ټول
زه چیرته یم دا کوم ځای دی پریشانه کېږه ما ته په امن کې ولې دې بچ کړم زه نه غواړم چې زه دې ژوندی پاتې شم زما دا ژوند نه دی پکار ستا ماغزه خراب شوي دي بې زړه خلک د خپل ژوند نه بیزاره وي او ته په تاسې شوي دي داسې ژوند نه خو راته مرګ پکار دی چېرته چې د انسان د ژوند سره لوبې کېږي سمه خبره وکړه په تاسې شوي زه د خپل پلار او د کبیر د قرارداد قرباني شوې یم همه رڼه ورځ هغه وخت توره شپه شوه چې د واده د زلمي په څېره کې مې هغه ظالم موسی خادم ولید ما خو درته ویلې کوم شی زما خوښ شي زما نه کېږي هغه به دې چا نه کېږي ته د یو قاتل سره ژوند نشم تېرولی نشم ته دا ولې ژاړې مورې تاسو زما واده یو قاتل سره کول غواړئ چا چې زما د سترګو وړاندې مړې کړی دی لورې که دې خبرې نه خلک خبر شو نو د ستا پلار شمله خو به خاورو سره خاورې شي او زه به د شرمو نه مړه شمه مورې زما دا یوه خبره په خلاصو غوږونو واوره که زه هغه له ورکړم نو زه به خپل ځان مړ کړمه وغځې دلته راشه چېرته ورکه یې د دې دومره جوړ چې زما فیصله نه مني زه به یې خوښ شم هیلې 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 د صبر نه کار واخله خدای به هر څه سم کړي یو ځلې ما په لاس راځي نو څو به دې ووځمه د خپل ځان د وښلو دپاره م ښه ځای انتخاب کړی دی اوس به د دې کاڼو غوندې ستاسو ټکر وباسي بچو دا د لاسه زموږ د سترګو په وړاندې زموږ تنکیر ور ووژل شو خو لالا موږ یې څه ونه کړه ستا د لاسه زموږ په دې ښار کې پرتوګ ووتو چې تر څو مې ستا پرتوګ نه ایستلی نو پرېږدم دې نه والله په بالله که دې پرېږدمه خرش پرشه پرتوک ښه شی دی خو دومره م نه دی چې درته په سر یې وتړم که ته دومره تکړه وي نو نه به دې په دوه کمربندونو تړله دا یو فاطمي وي او دا بل ستا غوندې د ځناورو د وهلو دپاره دی
منمدي شير لالا شير زه در سره یم کنه پروا مه ساته نه لټوئ هغه چې زما لاس ته نه وي راغلی حرام خوب په ما حرام دی زما عزت زما غیرت هغې د لاسه د خاورو سره خاورې شو څو چې د هغې ککرۍ د خاورو سره خاورې نه شي زما زړه سکون نه کوي لږ د حوصلې نه کار واله د هغې لټول دومره اسانه نه دا خبره ده شاباس بچیا عادت رضو کې راوړه کاکا سما ده دا د رضو کېنه لکه واپس یار ته خو دی د رضو داسې کې چوکې اصل ته راغلی چې اصل پېږي ځکه ډېر ستړی شوی ودرې چې لږ دا شپې ورته زور کوم ډېر ستړی شوی ډېر ښه ته رضو ډېر ښه ډېر ښه ته ودرې چې وختان شو د وخته قاتل جان اوس راته وایه چې څه خورې ګرم یخ او فشاق وته خدای دې پاره و پنځه ته خو دې د رضو سلای دې بنکو ما ته یې چرخوده ما ته یې ویله چې اسانه نه ده څومره اسانه ده خوله بندول ولیده څومره اسانه ده نو مې څه وکړو مانه ګناه وشوه سړی مې مړ کړ بخښنه وغواړه بخښنه سترګه بخښنه وغواړه ما ګناه وشوه زه ترې بخښنه غواړم تاسو وګورئ زه ترې بخښنه غواړم وګورئ ما وبخښه زما وروره ما نه غلطي وشوه ما وبخښه تاسو وګورئ زه ترې بخښنه غواړم ما وبخښه زما وروره بخښلی مې ولیده ما ته ویل چې بخښلی مې تاسو ولیده ما ته ویل چې بخښلی مې زه یې وبخښلم ویس یو چېرته په کوم ډیران کې خطا کې ځکه اوس دا زما په درد وخوري وته خدای دپاره څه کې یاله داسې کې خادمه ستا د لوفریو له چکۍ په وجه زما چوکۍ زما د لاسه ووته تا سره ستا د چوکۍ غم شته زما د عزت غم در سره نشته په تندر دې ولګېږي داسې چوکۍ ګوره ورور
ستا عزت زما عزت دی او څوک چې زمونږ عزت ته په سپک نظر وګوري سر به پې سپک کړم. مالکانو ځئ چې ځو. چې زه درته خبره وکړم دا جنیت څوک ده او دلته څه کوي؟ ما ویل چې ستا پس راولېده دا یو مجبوره جنۍ ده چې ایمان دلته راوستې ده. دا موبایل چې د نو چتولو که نه نو دی کې دا فساد و. ته ما سره مینه نه کې دې سره مینه کې. ته دا رښتیا وایم زما رښتیا دغه کنجوس پلار په سر قسم وي. څه دې ویلې؟ نه 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 زما رښتیا په سر قسم وي. دا رښتیا وایي خورې زه یو بدنصیبه یم. ښه ده زه ولاړه شم. مه ځه خورې ستا صحي حالت ښه نه دی. د دې ورور خبره دې ومنه. رښتیا وایي خورې دلته پاتې شه او که دلته څه تکلیف وي نو مونږ کار راتلی شي. سلطانه معلومیږي داسې چې زما خبره دې راکړې لنډ مې پوهې که چې کار به مې وشي او ته فکر مه کوه کبیر صاحب داسې وګڼه چې ستا کار وشو. سلطانه ته؟ او ایمانه زه ستا به ضرورت سلطان ته نه وي خو د سلطان همیشه دپاره تا ته ضرورت شته. د مطلب خبره کوه سلطانه. ایمانه د دې سړي پر ژوند باندې د مرګ کرښې راکاږه او د دې په بدل کې زه تا ته 10 لکه افغانۍ درکوم 10 لکه. زه 10 ورځې پس زما تا سره کار نشته. زه پوه شه او شرفدین. ایمانه څه فکر کوې؟ ستا کار به وشي. تا ته وایم ودرېږه. پرېږده زما لار. ولې راسره داسې کوې؟ د څه لپاره؟ تا دومره نفرت ولې؟ زما په زړه کې چې د چا دپاره عزت و هغه یو شریف او ښه انسان و او ته یو مجرم یې. اوه زه مجرم یم؟ زه ګناهګار یم؟ ته ما پېژنې؟ زه د غریبۍ په اور کې سوځېدلی هغه انسان یم چې زما د زخمونو علاج یوازې د ظالمو خلکو په وینو کېدی شي. د دې ظالمې غریبۍ په وجه ما خپل مور خپل کور خپل هر څه مې د لاسه ورکړه. ښه مې یادېږي چې موږکره به د خوړلو دپاره ډوډۍ نه وه خو د څښلو دپاره اوښکې ډېرې وې. په هغه کم عمر کې زه یتیم او یسیر شوم. چا چې زما په سر باندې د شفقت لاس کېښودو هغه د ښار د ګدایګرانو مشر و. تل به یې راته په وجود زخمونه جوړول او ویل به یې چې څومره د دې اوښکې بهیږي همغو نه د خلکو د جیبونو نه به پیسې ولیږي. او یو ورځ مې د هغه ظالم نه ځان خلاص کړ او هغه مې په چاړه ووهه. ځان مې تېره خلاص کړ. په هغه کم عمر کې حوزه ما بس هر څه مې ولیدل. چې کله د بند نه راخلاص شو نو ما ویل چېرته به ځان ته کور جوړ کړم کار وکړم غریبي وکړم. خو څه وکړم چې چېرته مې لاس ایښوده هلته لړم چې چېرته مې پښه ایښوده هلته مار. لیونی شوی یم د دې دنیا د خلکو د لاسه. دا دنیا ډېره مرداره ده او کوم خلک کوم ظالم خلک چې په دې کې اوسېږي هغوی د دې نه بدتر دي. بس ما ومنل چې هر څه پیسو کېږي. چې پیسې ولري نو هر څه کولی شي ځکه چې دا دنیا یوازې په پیسو چلېږي. په پیسو نه بالکل غلط.
دنیا چې نن آباده ده نو د ښو خلکو د لاسه او چې ورانېږي نو ستاسو د بدعمله غونته خلکو د لاسه به ورانېږي. په تندر دې ولګېږي دا دنیا زما بیسه څوک ځان غواړي او څوک جهان. او ته څه غواړې؟ که مرستندویه غواړې نو الله، که ملګرې او دوست غواړې نو قرآن کریم، که مصروفیت غواړې نو عبادت، که نصیحت غواړې نو مرګ. مرګ چې زما ځان نه وي نو دا جهان دې نه وي. ته یو مطلبي انسان یې، زه ستا نه نفرت کوم، نفرت. نفرت 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 د جرم نه وکړه نه له مجرمه، نفرت د جرم نه وکړه نه له مجرمه. زه ستا نه نفرت کوم، نفرت کوم. زویا که ما سره د کار مهرباني وکړه راته ویې ویل جمعې مونځ رانه تېرېږي. ومن يقتل مؤمنا متعمدا اغا څوک چې قتلي مؤمن په قصد باندې فجزاؤه جهنم خالدا فيها، پس سزا د جهنم دی خالدا فيها، همیشه به دې په جهنم کې وي. نن د غرمې مخکې د پارلمان کاندید کریم توریالي باندې نامعلومو کسانو د خوا نه حمله وشوله، خو دغه حملې څخه کریم توریالي روغ رمټ ووتو. کبیر خانه مونږ هم تلویزیون ته ناست یو چې کله به خوشخبري واورو. خپل ځان دومره څرګند کړه څومره چې زه تېر وتم چې په تا مې اعتبار وکړم. ته چندان د کار سړی نه وې، هغه چا رښتیا ویلې چې ته شلوخی ډېر کړنګارې کوي. کبیره زه هم په دې نه پوهېږم. ای سلطانه بې سواده یم خو دومره نه یم، پاتې انسان وې، ما ته پاتې راغلی و بس. سلطانه زه دا کار نشم کولی. ولې داسې نه وایې چې ویرېدمه؟ یارېدلی ضرور یم خو د انسان نه نه، د الله د قهر نه، د الله د عذاب نه. قتل کبیره ګناه ده او قاتل همیشه د جهنم په اور کې سوځي. هماغه د ملایانو خبره، جنت، دوزخ، اور، جهنم، حلالو پسې چې ګرځي حلالېږي به، حرام وخوره چې باران ورته پروت دی. ډېرو خبرو ته ضرورت نشته، بس دومره پوه شه چې زه یو تېروتنه دوه ځلې نه تکراروم. ایمانه زم یو خبره دوه ځل نه تکراروم. سلطانه که ستا دا خوښوي چې ایمان به ستا لپاره بېایماني کوي نو دا ارمان به دې د ځان سره کور ته ویسې. دا چا رښتیا ویلي دي چې پیشو بزرګ شي نو بیا منګک نه نیسي، خو دې پیشو پسې به داسې سپی خوشي کوم چې بیا راته میاو میاو نه کوي.
څو ځله مې ورته ویلي دي چې تر څو د پیسې نه برابر کړي چې ما ته د واده پرېکړې ته را نه شي. نو زه څه وکړم کاکا؟ تا چې څومره ور را باندې ایښی که نه، د هغې پوره کول څه اسان کار نه دی. ګوره هلکه، څونه لیسټونه تاله ما درکړه او اوسه پورې تا یو هم پوره نه کړو. کاکا اخو لیست نه، سم د کابل جلال آباد سړک و. څه دې ویلي؟ هېڅ مې هم نه دي ویلي کاکا. بس دا یو اخري چانس راکړه. چانس درکړم؟ ښه، نو بیا دا والا لیست اوې تر څو چې دا سامان نه برابر کړی که نه په دې طرف را نه شي، یعنې دا خپې او لاس به دې مات کړم او ګوډ به دې ولېږم. صحیح ده کاکا، دا ځل به یې ورته خامخا برابروم. ښه ځه نو ځه لاړ شم. نو ځه که نه څه ته ګورې؟ بیا چې یې را باندې نسکې ځه ځه چې یې را باندې نسکې. پداشه څه په ور کې څه ګورې راته؟ ستا د لاس نه د باندې ګرځېدی نه شم. هر څوک دا وایي دا هغه موسی خادم دی، واده په ورځ یې ناوې تښتېدلې ده. د دې شرم د لاسه زه د کوره نه شم وتلی. دا هر څه ستا د لاسه شوي. که یو ځل د هغې لاس زما لاس کې را کړی وی، نن به دا حالت نه وی. دا هر څه زما د دې بې غیرته ورور د لاسه وشو. که زه خبر وی نو ما به هغه کمڅله په خپلو لاسونو ډېر ډزې ویستی وی. دا چې یو بل ته غورېږئ او ماتمې کوئ، ښه به دا وي چې لاړ شئ او جنۍ پیدا کړئ. یو خبره مې واورئ، دې معامله کې ستاسو لاس وي. د هغې نه مخکې به زه تاسو یو ډېر ښځه وولم، پوه شوې او که نه؟ یو د پاسه دېرش. وا دې ورېده، ستا د بې حیا لور د لاسه د ما دومره بېعزتي وشوه. که دا خبره نه وای نو ما به د هغې پوستکی ویستلی وی. هېڅ ګټه نه لري، زه مرګ قبلولی شم، بېرته هغه کور ته نه شم تللی. ګوره هیلې، یوازې ځان وژنه د حل لاره نه ده، خبره په خبرو خلاصېږي. ته چې څومره د موسی خادم په هکله پوهېږي، مور پلار ته دې ووایه، کیدای شي چې هغوی خپله فیصله بدله کړي. زه خپل پلار ډېر ښه پېژنم، هغه هر څه کولی شي خو د خپلې ژبې نه اوري. ته فکر مه کوه، زه په خپله در سره ځم. که ته ویلی نه شې نو زه په خپله هغوی په حقیقت پوهیم. رښتیا وایي هیلې، ایمان باید تا سره لاړ شي. کلارا چپ شه دې سپي لورې. کلارا ته زما خبره خو واوره که نه؟ کاکا زما خبره واوري. ها هغه ته چا چې د ما عزت ته په سپکه کتلي دي. نه کلارا ډېر بې ګناه دی. چپ شه د بې شرمي لورې. لوڼو خو د پلار عزت ساتي او دا زما شمله د پوله دې کړه. مانا څه خبره ده؟ خیر خو دی؟ طاهره، دوی د پلار ګمان کول چې هیله ما تښتولې ده. هغوی غوښتل چې موږ ووژني، خو موږ وتښتېدو. اوس هم هغوی راپسې لګېدلي دي. مانا خدای خو دا ځای هم در سره خطرې نه خالي نه دی. چېرته روان یې؟ لیونی شوی یې؟ لیونی شوی یم. زما په سر زما مور مړه شوه. زه دا نه غواړم چې زما په سر مې د بل چا وینه توی شي. ته څه فکر کوې چې زه در باندې احسان کوم؟ نه، دا خو د ناپوهۍ او ظلم په خلاف یو جنګ دی، او که په دې جنګ کې زما سر هم لاړ شي نو پروا مې نشته. دغه حمله چې په موږ وشوه د
دا د وطن د دښمنانو لخوا نه وشوه. د وطن دښمنان ما په دې حملو نشي ویرولی. په دې حمله کې زما ورېنداره شهیده شوه. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم تر څو چې زه ژوندی یم د وطن خدمت به کوم. د دې لپاره چې ما د ټولنې د خدمت نه منې کې زما ورېرې تښتولې ده. خو زه یو ځل بیا تاسو ته دا ډاډ درکوم که په دې د وطن په خدمت کې زما ټوله کورنۍ قرباني شي نو زه به خوشحاله شم. خو په آخره کې دا وایم چې تل دې وي افغانستان. ټول لعنت دې وي په داسې سیاست. یو سړی چې په خپل ناموس نه شرمېږي نو هغه به د دې ملک څه خدمت وکړي. ګوره ایمان وروره، مخکې له دې نه چې هغوی خبر شي او تاسې پسې دلته راشي تاسو له دې ځایه لاړ شئ او چې کله حالات ښه شو نو بیا بېرته راشئ. زه پوهېږم چې چېرته لاړ شو. دا یو څو جوړه کالي دي د هیلې به پکار شي. راځئ چې یو څو ورځې دپاره مونږ دلته اوسېدلی شو. زویه دا ستا خپل کور دی. ته دلته لاړه شه، زه لږ ولسوالي پورې ځم بیا به راځم. ښه کاکا، زه لږ دې ولسوالي بازاره پورې ځم، خیر ملګري ته مې تلیفون کوم. سمه ده زویه. ایمانه څنګه یې او هیله څنګه ده؟ ښه یو، ته دا ووایه چې هلته څه خبرې دي؟ افغانستان یو خپلواک هېواد دی. افغانستان یو خپلواک هېواد دی. افغانستان یو خپلواک هېواد دی. بچیانو تاسو لاړ شئ خپل کورونو ته. نه ایمانه په ښار کې حالت ښه نه دي. ګوره پام کوه چې را نه شي. د هیلې د اختطاف کېدو خبر په تلویزیون باندې خپرېږي. ښه قایره، ته ما ته د ښار په هکله معلومات راکوه. د خدای په امان. په مخه دی ښه. بس شرفدین ماما دا کار خوش ہو. اوس زما پیسې خانه دا ته څه وایې؟ په هوش کې یو که نه؟ تا رانه ځمکه غوښته وه او ما درد کړه. زما او ستا حساب خلاص شو. شرف الدینه ته پوه نه شوې؟ ځمکه دې په سود کې لاړو او کور لا په ځای پاتې دی. ګورې خانانو، تاسو ما سره دوکه نشئ کولی. تاسو ما سره دوکه نشئ کولی. بوډا ستا دومره جرأت چې زما د خان لالا ګریوان ته د لاس واچول. لالا دا ګل د ځان سره نه وړو. کېدای شي لالا چې دې ګل
معلم کاکا زه چې زو دې ځای نه ځه نه ته لاړ شه او دا جنۍ د ځان سره یوسه ځه معلم کاکا زه تا یوازې نشم پرېښودی ته لاړ شه زه څنګه زما فکر مه کوه ځه لاړ شه ځه دې تنې ته دې وګوره او دې د ماشومانو کار ته دې وګوره خدمت وایه څوک دې په کار دي وپلیاز د خدای د ترزو اوس دا موږ نه پېژنې لکه چې دنیا سر ته پټ ده ما ته خلک موسی خادم وایي وایي ځواني یوه نشه ده هسې نه چې همیشه دا راته ووایه چې هغه ملګری دی چېرته کوم ملګری مې زما خو ډېر دوستان دي کم به په یاد ساتو هغه ملګری دی یادوم چې ډېر د غیرت او د پښتو کار یې کړی پوه نه شوې هغه یادوم چا چې زما هیله تښتولی زه ته نه یم خبر چې هغه چېرته تللی دی ما ته معلومات نشته وایه چې چېرته دی وایه چې چېرته ده وایه ما ته بده نشته بخښنه وغواړه بخښنه وغواړه بخښنه وغواړه بخښنه وغواړه ځواني یوه نشه ده هسې نه چې همیشه ده ځوان یې خیرات په تانې کې فرحمات څه نه کړو دا راته ووایه د دې خبرې په بدل کې څومره پیسې درکړم مخکې مې هم درته وویل او اوس هم درته وایم چې زه نه یم خبر دا ماشوم ناروغه دی خاره پورې لږ ورځ شفاخانې ته یې راځئ کښېنئ مننه وروره څه چل شوی په ماشوم تبه یې ده هلک دی که جینۍ هلک دی نه جنۍ ده هلک دی نوم یې څه شی دی بس اوس رښتیا ووایه نوم یې وزه ده کوشئ بې شرمو دروغجنو ځه اوس کوزېږه ایمانه یو پوښتنه درنه وکړم وکړه موږ ملګري یو ملګري تر کومه ملګرتیا کې تر نشته تر مرګه ما درته ویل چې تر پکې نشته تر مرګه پس هم درته مې ویل چې تر پکې نشته سمه ده تر هغې پورې چې بېرته خلک راژوندي شي نو ما او تا به ملګري یو تر جنته تر دوزخه ستا زړه چې هر څومره تر غواړي ورته وټاکه یو تر له دې دنیا نه تر هغې پورې زور د بیخي تر نه ټاکه ته اوس دا خبرې پرېږده ما سره پیسې نشته هو
هو هملته یم ځان راته ورسوه زر خدای په امان ته ولې ژاړې هر څه زما په وجود شو زه سپېره یم چې چېرته هم تا سره ځم نو تا له شر جوړېږي نه مې دی پکار دا ژوند خبردار چې بیا د مرګ نوم په خوله وانخلې ستا ژوند باندې یوازې ستا حق نه بلکې د بل چا حق هم شته تا څه وویل ته ما سره ایله چېرته ده ایله چېرته ده ایله چېرته ده وایه چېرته ده هیله چېرته ده هیله ستا تا جرأت موسی خاتم عزت ته دې په بدو سترګو کتل زما د مرګ نه خبر شوی رزو په جهاز خدای سړی دې مړ کړ هیله چېرته ده هیله دې وویل څه دې وویل هیله مو په خوله مه واخله واده تر رزو په جهاز خدای سړی دې مړ کړ رښتیا دی خو بخښنه مو نه غوښته ما وبخښه ما بخښلی دا بوز یې چېرته په کوم مردار ډیران کې خطا کې چې سپینې وخوري د تا د لاسه په ټوله لمډیزو شرمېدم اخر ولې مړه کا زه ژوند نه غواړم زه دې هم ژوند نه پرېږدم هسې کترې بچیا دا خو نادانه ده ناپوهه ده زه خو دې د لاسه د خلکو د خندا شوم د خلکو بېغور لاسه زه د کوره نه شم وتی زه مې نه پرېږدم دا د تره بچیا هسې کې د خلکو خبرو پسې نه ګرځم هیله زما په نوم وه دا درته زما امانت دی 2 ورځې وروسته سرې ډوډۍ سره راځم تا به درنه وکړم خادمه تا نه ډېره مننه تا په ما ډېر غړې سم نه د تره بچیه تاسو زموږ مشران یې موږ ډېر حقونه لرئ زه دې قاتل سره واده نشم کولی چپ شه بې شرمې نه تره بچیه ما خو مخکې تا ته وویل چې دا نادانه نه پوهېږي پوه به شي راځه ما سره زه پوه نه شم خادمه لالا ټول عمر دې په سیاست کې تېر شو سیاست پوه نه شوې اوس وګوره چې زه څه کوم ستا په دې کارونو زما سر نه خلاصېږي وایې یو څه او کوې بل څه د کوم وخت نه چې هیله لیدلې وه زما په زړه کې د هغې دپاره هوس ځای نیولی و هوس ما غوښتل چې د هغې نه د یوې شنې ناوې جوړه کړم افسوس چې قسمت راسره یاري ونه کړه حاکم تموز اوس هماغه پخوانی پلان وخته شپه ورسره تېروم سهار یې په خپلو لاسونو وژنم په خپلو لاسونو تل یې ونې شوی خادمه ولې د هغې به څوک پوښتنه نه کوي څوک به یې پوښتنه وکړي رور پولیس څوک به
د دغسې یوه جنۍ پوښتنه وکړي یو ځل مخکې د کوره تښتېدلی وي توکي زه به ورته ووایم چې بیا یې د تښتېدو کوشش کوو نو ځکه ما هغه ووژله خبره ختمه ما بخلی ما وبخه که الله زه نه پوهېږم چې مال به څنګه او په کوم حالات کې هغه زما دپاره خپل هر څه قربان کړه یا الله د خپل خوږ حبیب په خاطر زما د ایمان حفاظت وکړي دا واخله د واده جوړه سبا د نکاح ورځ ده ځان به ماته سینګار کړي ځکه چې ځواني یوه نیشه ده هسې نه چې همیشه ده دې نه خو دا خبر چې تا ماته کفن راوړی وې ولې دومره تادي کې هغه به هم درته راوړم افسوس خبره دا دی چې ما د ځان سره ژمنه کړې چې ما هغه د یوې شپې موږ د لیونیانو ښکارو ګورم در سره ځه څه شو هغه نبي ایمان هغه ماته پیدا کړې څه شو هغه رامي ای لالا بیا د هغې مردار نوم دې راته واخیستو ته خو زما شی دی دا رامي وژنمه داسې حساب به راکوي دا نه پرېږدم دا رامي وژنم وژنم یې
زه نور نشم تښتېدلی او بیا ولې وتښتم د څه لپاره وتښتم څو بیمانه خلکو د لاسه نن دا ښار پرېږدم سبا دا ننګرهار پرېږدم او بله ورځ ته پوره افغانستان نه هېڅکله نه زه یو افغان یم او دا د هر افغان دنده ده چې خپل هېواد د شیطانانو د لاسه وژغوري نو ځکه دا ناسور ختمول غواړي څه شوه هیله بیا وتښتېده نو چې هغه لاړه نو ته څه کوې دلته هم زه ورپسې څه خبره ده ایمانه کمره دې اوچته که راځه څه خبره ده لیونی شوې خو نه پرېږده کمره دې ولګوه سب اوس د هر څه چې کېږي نن به یې ته لایف ښایې خلکو ته ژوندی ایمانه چاپ ایمانه ټوله دنیا د سلطان د نوم نه یریږي داسې قدرت نشته چې ما نه ونه یریږي یاره څه ته وایي په دې خو پکار دی چې سم پوه شم ځکه چې زه چیرې په ژوند کې هم نه یم یارېدلی یاره څه ته وایي په دې خو به نن تا پویم تا او هغه هم داسې چې مور درته په یاد شي مور څوک ایمانه بیا د څوک دا د زهرو ساجمې به شل دقیقې وروسته ستا د نوم سره د مرحوم لفظ یو ځای کوي د تاسو د مسجد دپاره فرشونه حاجي نمازونه دا واخلم که غواړې چې داسې ونیسي نو ته به په خپل هر جرم اقرار کوې په هر جرم او ستاسو د ماشومانو دپاره زه به مرتبونه جوړ کړم نه داسې نشي کېدی زما وجود د اوسپنې نه زیات مضبوط دی د اوسپنې نه تاسو خو ټول ما پېژنئ ما مخکې هم تاسو ته ډېر خدمتونه کړي كل نفس ذائقة الموت لس دقیقې دې خرابې کړې صرف لس دقیقې درته پاتې دي اقرار کې او که نه په هر کلي کې به یو شفاخانه تاسو ته جوړ ختم کور په کور به رڼایي درته راولم
او ایمانه وقت سره چې زه په ټوله دنیا کې بېتاجه باچا ګرځم ما چې دا جرمونه کړي د انصاري او د کبیر په خوله مې کړي او زه به دا ټول دنیا ته ووایم چې ما د هغه په خوله دا قتلونه اختطاف وژنه ما د هغه په خوله کړي د هغوی دواړه په خوله ستا خوښه د ایمانه چې داسې کوم نو ویې کړه وروره مې هېر نه کوي هوډ به ما ته راکوئ نن چې دې خلکو تاسو ته څه ونه ویل د دې عکس په احترام باندې که تاسو چېرته کوم ښه کار کړی وی یا ښه خدمت هم کړی وی د دې چبلقو په ځای به تاسو ته نن د ګلونو هار به په غاړه در اچول شوی و اخوښې اخوښ ګورئ دوی یوازې ستاسو مجرمین نه بلکې د قانون مجرمین هم دي دوی ته به قانون سزا ورکوي تاسو نه یاره قومندان صاحب قومندان صاحب ښه شو چې ته په خیر راغلی دا ضابط خو بلکل ما ته لیونی غوندې ښکاري ما ته مجرم وایې مجرم ته چې مجرم ونه وایي نو څه ورته ووایي تر اوسه چې ما درته څه نه دي ویلي نو د دې خلکو په احترام نن چې دا خلک در سره نه دي ولاړ نو ته هېڅ هم نه یې قومندان صاحب دا خلک د خپل په ګټه او تاوان نه پوهېږي موږ خو دې دپاره خدمت کوو دوی په خپله ګټه او تاوان ډېر ښه پوهېږي ځکه خو نن ګلونو په ځای تاسو په سپنو وړي په ډېر سخت شرایطو کې او ډېر مشکل حالات دي دا غریبانان خپله رایه ستاسو په ګټه استعمال تاسو دې سره څه وکړل تاسو چې څه کړي دي د خپلې شخصي غرض د خپلې شخصي ګټې په خاطر کړي دي او بیا هم دا تمه لرئ چې دا خلک بیا تاسو سره یې درکړي قومندان صاحب اواز یو تلیفون مې وکړ په کور به د کښېنوم په کور ستا په ټلیفون به 5 دقیقې ولګي نو که زه د دې خلکو د یو دقیقه پرېږدم نو د کور په ځای به دی په ګور کښېني ولچکې کوي ګورو به تاسو سره فاحشه پتا باندې هلو حیره واځي غاپې او که څه وایم مالا خدا که دې پرېږدم که زما په ګوته کې رالې که نه شکومه دې شکومه د ډیزلي ګاډۍ سلنسر دې ونه درته لاس واچوم اوس تر سلنسر پورې به وشم تا زما خپه ماته کړې وه زه به ستا ورمېږ ماتوم بابوجي هډوکې ماتونکي قصاب خو زه یم پېژنې مې که نه تیمور خبرې کوم وغږېږه آخر ځل دپاره ما ته اختار ورکړې ما ته رامي وچت زه به دې خوښ شم ولاکې دې پرېږدم تیموره ستا مثال د هغه سډهوه ګرګي سپی ده چې یوازې خبرې خوښي خوړلی دې شي ما خو ویل زه به یې وایم نه زه به درته عملي ښیم ایمانه که ته غمبت هم شئ خپل لاندې درته تکلیف راومه که خپل د یار قاهر ژوند غواړې 2 ساعتو کې
ځان ورسوه څه لالت دی په تا باندې لعنتي ايه لعنتي ويا شقاير چرته دی دا هغه خلک نه دي چې ودانول کوي دا هغه خلک دي ورانول کوي دا همیشه د ټوپک درس اورېدلی څه ټک کس دې نه ده لیدلی ستا هډوکي مات ونیسئ پرزه پرزه یې کوي د ده کباړ مې په کار ده کباړ خيرة 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 ویلی و خپل لاسونه به دې ورمیږ ماتوم لورې زه خو ستا په انتظار دلته ولاړم راځه راځه د تره بچیا کا ویلو ته راغلی ستا د جنازې دعا ته راغلی ای خادمه درته وایم پرېږده دا چې دی وا ده هسې پرېږدم خیرات په تا نه کېږي برابر ځنو کوم ستا په نظر هیرو ستا په نظر زیرو یوازې په خله باس اغوستو څوک نه هیرو کېږي اوې تروزو
ورور دې پیدایشي هیرو دی که څه شک لرې نو بیا را میدان ته شه ترزو جوبل شوي ها کوم ځای دې خوږ شوه تاسو وایي چې روز یم که هغه هیرو ده الوا ده د ترزو په لیاز د خدای زه نه ویلن یم نه هیرو یم زه یو کمیډین یم ته بیا که ما ووژنې دا ماشومان او دا خلک به څوک وخندوي دغه حالت مې پتا په خبره نه پوهېږې په تشه تمانچه ډز نه کېږي د مرمۍ نه تیز او خطرناک اوسه د مرمۍ نه تیز او خطرناک اوسه ته
مالك ذي زبابا